طالبانو دلته یو خبره کړې وي، یو بادشاه و، خبرې ته غوږ ونیسئ. وی بادشاه و او د بادشاه ډېر حسینه لور وه طالبانو. وکانت غایة فی الحسن، د بادشاهانو خانانو لورګانې خو هسې هغه وي حسینې وي. نو د طالبانو یو ورځ یې خادم ته په لاس باندې ورکړله د بادشاه بلې ښځې ته یې رښتیا ورکړه، زړې بوډۍ ته. دا د ما لور نن په بازار کې وګرځوه، ما لور په بازار کې لوڅ مخ وګرځوه. د بلې ښځې د بادشاه لور لاسه ونیوله، طالبانو بازار کې وګرځوله. ټول بازار کې ډېره حسینه او مخ یې لوڅ و. په ټول بازار کې چې وګرځوله طالبانو، نه چا ورته وکتل او نه. اصل کې بادشاه دا خبره اورېدلې وه، داسې ویلي ول چې د چا ناموس ته په بد وګورې بیا د تا ناموس ته په بد کتې. د ویلي چې راځه ته دا تجربه که چې دا رښتیا ده که دروغ. نو خپله لور یې هغه ته ورکړله بلې ښځې ته، وي دا بازار کې وګرځوه. هغې ته ویلي نه دي، هسې بازار کې چکر و منظره ورکړه بېرته یې راوله ویې ګرځوه. ټول بازار کې چې وکتلی هېڅ چا په بد نظر ورته ونه کتل دې جلۍ ته. هر چا به چې دې جلۍ ته وکتل چې دومره حسینه د سترګې به یې تر کته واچولې، په بد نظر چا نه ورته کتل. اخر چې طالبانو سو فما مرت على احد الا واطرق حياء وخجلا منها فلما طافت به المدينه كلها. اچان الله سرت کنچا یو سړي مچو تر واخیستل، یو سړي بادشاہ ته بیرته چې کور ته راوستله، بادشاہ ته ویلې لور مې دې وګرځولې. وی څنګه چلو؟ چا خو به هېڅ چا هم د حیا نه ورته کتل او هېڅ چا هم لاس ور نه وړ. صرف چې دروازې ته راورسېد یو سړي مچو کړ. بادشاه په سجده باندې وغورځېد، الله ته د شکر سجده یې وکړله. ما یوه ښځه مچو کړې وله یو وارې په ټول ژوند کې، موږ به اندازه سوله نور یې څه ورته ونه وي. د چا ناموس ته په بد مه ګورئ، تا ناموس ته به په بد ګوري.